پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په ورځ به څه کسان راوستی شي او هغوی به د تهامي علاقې د غرونه چې کوم دي مشهور غرونه غټ غټ غرونه د دې امر نیکیانې راوړي په تله کې به پرتې د دې امر نیکیانې د تهامي د غرونو امر نیکیانې به راوړي خو هغه اعمال به ټول دوړه شي دومره سره دومره نیکیانو به دوی په دغه تلو کې یا د تلې په دې امتحان کې دوی فیل شي حاصل دغه حدیث دا دی موږ په ډېرو درسونو کې بیان کړی یم دی صحابه کرام ورته یا رسول الله دا څوک دي صفهم لنا د دوی صفات موږ ته بیان کړه یعنې دا خو ډېر ناشنا خلک دي چې د تهامي د غرونو امر نیکیانې ورسره دي او بیا هم تلې د دوی سپکې شوې د نیکیانو دا څوک دي چې موږ ته ځان لرې ساتو اخر په دوی کې کومه بیماري ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نو بیا واورئ هغه مو ستاسو په شان خلک دي هم تاسو کې دي یعنې د انسانانو کې دي نو اخر دوی څه چل کړی اخر دوی څه چل کړی چې دوی هغه نیکیانې د غرونو امره هغه والوتې هباء منثوره پالتو دوړه ترې جوړه شوه ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه خلک دي چې کله یوازې شي نو بیا په یو ګناه باندې هم بریک نه لګي چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه قوم دی چې کله یوازې شي نو بیا هر حرام کار کوي او چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر او احترام نه کوي دا ډېره یېرې خبره ده ګورې اکثر خلک دا موبایل چې نن سبا راوتي دي که نه اکثر خلک د موبایلو په دې باب کې چې کله دی یوازې شي او شپه پې راشي او ځان له کمره کې پروتي نو بیا دا سوچ دی چې ما ته څوک نه ګوري یېر شي تی دا چې په عرش باندې یو رب دی او هغه د هر څه ګوري د استاز په مخ کې نه کوي د مور پلار په مخ کې نه کوي د ښځې په مخ کې نه کوي د بچو د ملګرو په مخ کې نه کوي ستا څه خیال دی چې یعنې الله هم نه ویني الله ستا د اعمالو نه غافله دی یره پکار دی او دا حدیث ډېر د یرې دی ډېر د یرې حدیث دی یاد یې کوي نو نور ستاسو خپله مرضي ده خو ما راته یو فایده ذکر کړه چې ورې داسې نه د تهامي د غرونو امر نیکیانې کولی څوک شي په من کې او یو سړی د هغې امر نیکیانې وکړي د تهامي د غرونو امره او الله ته مخامخ شي او هغه هر څه پالتو لاړ شي او هغه ورته الله واپس په دې مخ ور وویلي او قبول ترې نه کړي نو څه به کوي دی دا موبایل نه دي دې کې ور ډېر احتیاط کوئ بعض وایي زه به ترې هسټري څه کړم هغه به ترې ډیلیټ کړم زه به هسټري ډیلیټ کړم او بیا به پته نه لګي او نو د الله نه به هسټري څوک ډیلیټ کوي موبایل خو به ته راوالې زه یو بټن به ووایې کوم هسټري چې دا او څه چې کتلي دي او څه تا دغه کړي دا خو صحیح دی ډیلیټ به یې کړي زه او صفا به یې کړي نو الله خو په قرآن کې څه وایي احصاه الله ونسوه الله وایي ما هر څه شمار کړي دي او دوی هېر کړي دي یو هسټري خو د الله سره هم پرته ده که نه هغه به څنګه ډیلیټ کوې ستا څه خیال دی چې هغه هسټري هم لاړه ختمه شوه چې د قیامت په ورځ الله زموږ د قیامت خبر وکړه که نه القاریه چې دا ناشنا ورځ ده یوم تبل السرائر را به شي په صورت الطارق کې په هغه ورځ به پټ رازونه الله راوباسي الله اکبر پټ رازونه به الله راښکاره کوي چې تا الله ته ودرېږي او الله راته داسې په سکرین باندې وچلوي چې دا ته نه یې پلاني ورځ و پلاني ټایم ته چې دا ګناه کوله دا ته نه یې او د ټول مخلوقات ولاړې نو دا خو پرېږده چې دا شرم دا څه ناشنا شرم دی ځکه خو به ابراهیم علیه السلام دا دعا وغوښته ولا تخزني یوم یبعثون ای الله په هغه ورځ مې ونه شرمې د قیامت په ورځ دغه لوی شرم دی چې ټول مخلوقات ولاړ یي او ستا ګناه راښکاره شي دغه شان
او الله په هغه ورځ تا ته داسې وایي ښکارېږي پلانې سوی دی باره کې نو څه به وي الله ته نو تلې د اعمالو کله داسې هم کېږي چې سړی اعمال ډېر وکړي خو د بعضو ګناهونو د لاسه هغه تلې څه شي هغه سپکې شي حالانکې نیکیانې ښه ډېرې کړي